د صدقة الفطر یعنی سرسایه په اړه یو بل مهمه مسله اکثر زموږ مسافر ورونه چې په خارج کې اوسیږي هغه د دې پوښتنه کوي. اوس کوم کسان چې په خارج کې اوسیږي هغه غواړي چې خپله صدقة الفطر په خپل وطن کې یو غریب ته ورکړي، نو دی به صدقة الفطر د کم ځای د حساب څخه باسي. مثلا دی اوسیږي په یوه ملک کې، هلته د غنمو یا د وربشو یا د خرماو قیمت یو کم دی، یعنی کم ریټ دی. دی چې په کم ملک کې اوسیږي هلته د خرما یا د وربشو یا د غنمو قیمت لوړ دی. اوس دی به دغه وطن چې د ده اصلي وطن دی چې قریبانو مور پلاره پکښې د هغه قیمت په حسابه صدقة الفطر ورکوي، او که یا چې دی په کم ملک کې اوسیږي. علما لیکي زموږ د فقه کتابونو په دې باندې وضاحت کوي چې سړی په کم ځای کې اوسیږي د ده سرسایه او د ده د نابالغه بچانو سرسایه دی به د هغه قیمت د حسابه ورکوي، د هغه ملک د حسابه به ورکوي چې په کم ملک کې دی اوسیږي. مثلا دی په سعودي کې اوسیږي، دی په قطر کې اوسیږي، دی په دوبۍ کې اوسیږي، دی په لندن کې اوسیږي. په لندن او دوبۍ قطر او سعودي کې چې د دې شان څومره قیمت جوړیږي هغه قیمت به دی خپل وطن ته اصلي که چیرې خپل وطن کې د هغه صدقة الفطر مسکین ته ورکول هغه اندازه به اصلي، بیا به هلته د ده وکیلان قریبان به یې پر محتاج او غریبان باندې بیشي. او پاته سو د ده بالغه بچان یا د ده کور والا، د ده بالغه بچان یا د ده کور والا هغوی چې بیا په کم ملک کې د هغوی حساب بیا د هغه ملک مطابق باسي. ما درته وویل دی خو په سعودي کې اوسیږي، په سعودي کې د غنمو قیمت یو ریټ دی او د وربشو قیمت یو دی، د خرما قیمت بل دی او د کشمیش قیمت دی چې د هر شي سرسایه د خپل خوښ مطابق ورکوي. دی به د خپل او د نابالغ اولادو سرسایه د هغه ملک چې دی پکې اوسیږي مثلا سعودي د هغه د حسابه ورکوي، که هلته نه ورکوي هغونه قدر پیسې به دی خپل ملک ته اصلي هلته به غریبانو ته ورکوي. پاته سو د ده هغه اولاد چې بالغ دی یا میرمن ده د هغې صدقة الفطر بیا په هغه ملک کې چې د ده میرمن یا اولاد چې د ده وطن اصلي دی د هغه حساب څخه به بیا ورکوي. او کوشش دا وکړي چې که چیرې محتاج کسان په کم ځای کې ډېرې وي هلته د خپل سرسایه واستوي. یو خدایي چې خپل ملک یې د غریبانو د مستحقینو ډک وي هغه باید اول په خپل کور کې، یعنی مطلب قریبان کور دا مطلب نه چې خپل زوی ته ورکړي، نه صحیح کېږي، بلکې په خپل کور کې مطلب ستا ورور دی ستاسې په تقسیم او په ویش جلا دی، ستا قریب دی هغه تا ته نږدې شاوخوا دی اول بیا هغه ته ورکوي. که هغه نه ستا همسایګان دي ستا کلیوال دي، که هغه نه بیا به لرې ولایت ته استوي، که هغه نه بیا به بل ملک ته استوي. او که چیرې داسې وي چې ستا په ملک ستا په همسایګانو کې ستا په قریبانو کې محتاجه کسان ډېر وي ته هغه پرېږدې بل علاقې ته استوي، دا د هغوی حق تلفي ده چې ته یې کوي. نو په کار دا دی کم کسان چې بیا په خارج کې اوسیږي هغوی دا وایي چې په خارج کې دومرې محتاجین نسته، لکه زما په خپل ملک کې زما قریبان یا زما دوستان چې کم دي بیا هغه کولی سي چې دغه صدقة الفطر واستوي. خو شرط دا دی چې دغه صدقة الفطر به د عیدګاه د لمانځه در مخه استوي. اوس یوه بله مهمه مسله په دې کې شته. بعض وخت کې یو ځای کې اختر وي، د ده چې کوم وطن یې اصلي دی مثلا پاکستان په هغه کې اختر نه دی، دی په سعودي کې اوسیږي د ده اختر دی، دی به صدقة الفطر څنګه ورکوي؟ دی به د خپل حساب څخه په هغه ورځ باندې چې د ده اختر وي یا په روژه کې به لاره استوي چې محتاج کسان وي صدقة الفطر به ادا کوي. د پاکستان اختر او د عیدګاه لمانځه ته نه کتل کېږي، دی چې په کم ملک کې اوسیږي هغه ته کتل کېږي. اوس که چیرې بعض کسان بیا دلته اوسیږي یا په کم ملک کې اوسیږي هلته بیا د عیدګاه لمونځ چې کوم دی هلته د عیدګاه لمونځ د هغه د عیدګاه د لمانځه در مخه باید ادا سي، د سهار د سوېدو څخه د عیدګاه د لمانځه در مخه. ما درته وویل که چیرې بیا داسې محتاجه وي، غریبان وي، مسکینان وي، مسافر وي یا قرضداره وي او یا مریضان وي، ته محتاج وبولې چې دا ته باید زه سرسایه اوس لا ورکم، په روژه کې عمر کولی سې، په دې کې هېڅ حرج نشته. د صدقة الفطر په باره کې مې وضاحت درته وکړي چې کم شی ورکولی سې. 3.5 کیلو خرما، 3.5 کیلو کشمیش، 3.5 کیلو وربشه او څلرم پاو کم 2 یا 2 کیلو غنم. که چیرې غنم نه وي او یا خرما او کشمیش او دا شی نه وي یا د دې څخه علاوه پیسو ته ضرورت وي بیا به د دې چې کوم حساب جوړیږي پیسو څونه حساب جوړیږي هغونې پیسې به بیا ورکوي. د پاو کم 2 کیلو یا احتیاطي 2 کیلو غنم 100 روپۍ دي درمیانه،
د 3.5 کیلو خرما څومره قیمت دی او د 3.5 کیلو کشمش څونه قیمت دی د 3.5 کیلو وربشې څونه قیمت دی دا ټول درمیانه هغه به مسکین ته ورکوي دا صدقة الفطر به چا ته ورکو یو خو دا دی چې دا فقراو ته ورکول کېږي یعنی مطلب هر هغه کسان چې د ماښام پر ګوله باندې طاقت او قدرت نه لري او یا بالکل و فقر ته نږدې وي خو د خپلې حیا او د ډېر زیات عزت په خاطر باندې فقر نسي کولی ډېر غریبان مسکینان زموږ ستاسو په علاقو کې سته موږ خو دا لازم بللی چې خامخا د امام ته ورکوځي لیکن ضروري نه ده که ستا د علاقې امام محتاج وي فقیر وي دا به په تنخوا کې نه بلکې جلا به احسانا ورکوي او که چیرې داسې وي چې د هغه نه علاوه په کلي او معاشره کې په قریبانو کې د ده ډېر زیات محتاج وي بیا به هغه ته ورکوي خامخا امام ته ضروري نه دی او دوم مسکینانو ته به ورکوي دریم هغه کسان چې د الله په لار کې وتلي وي او که مجاهدین وي یا تبلیغیان وي یا طالب العلمان وي دا کسان او څلورم دا چې مسافر یو خوا ته تللی وي او خپل توشه یې خلاص سوی وي خپل دومره قدرت نه لري چې خپل اکمالات په خپله وکړي نو هغه مسافر ته هم ورکولی سي او پنځم دا غارم یعنی قرضداره هغه سړی چې ډېر پورونه ورباندې وي یا ولور پر باندې وي هغه سړي ته ورکول هم افضله دی او بل یو بل قسم چې کوم دی هغه دا چې د بعضو اوقاتو کې د حکومت د طرف څخه یو عامل مقرر سوی چې هغه د عشر او زکاتونه راټولوي چې هغه ته ورکړي ادا کړي خو افضله دا ده چې مسکینان او فقرا او وابن سبیل مسافر او دغه رقم دا قرضداران چې هغې قرضدار وي دې ته ورکول ډېر زیات فضیلت لري اوس که چیرې ستا خپل ورور قرضداره دی ستا خپل ورور غریب او مسکین او فقیر دی صدقة الفطر ورکولی سي که نه که چیرې ستا ورور ستا څخه په تقسیم جلا دی یا جلا نه دی ستا سر دی خو ته خپله سرسایه په خپله باسې ورکولی سي البته ثواب لا لري ستا غریب ورور دی ستا غریبه خور ده هغه ستا نه جلا ده خو ته غواړې چې صدقة الفطر هغې ته ورکړم بلکل ورکولی سي په دې کې وسیله رحمي او قرابت هم خیال ساتل کیږي دا نور زیات فضیلت لري اول د قریبانو حق دی په قریب کې چې کم څوک ډېر زیات محتاج وي هغه ته یې ورکوي بیا ستا په قریبانو کې داسې قریبان چې هغې لرې قریبان دي اکا وي د اکا زوی وي یا اخ وي یا بل وي خو هغه محتاج وي هغوی ته ورکول د ټولو زیات فضیلت لري ځکه دا ستا قریبان دي دا د قرابت په وجه هم پر تا باندې حق لري ځکه دا صدقة الفطر وایم دغه ته چې غنیان ته خو الله مال ورکړی دي فقراو د غنیان د سرسایو د صدقة الفطر په وجه باندې خپل حاجت پوره کړي او جامې یا د خوراک او د څښاک اسباب پوره کړي د دې سره مشابهت وکړي دا خو د دې دغه لپاره نو ستا قریبان چې محتاج وي هغه باید ته په خپلو پیسو باندې دومرې ونازوې په صدقة الفطر باندې چې دی د اختر ټول حوایج په دې باندې پوره کړي صدقة الفطر به څه وخت ورکوي صدقة الفطر افضل وخت خو دا دی چې کله د اختر د سهار سپېدې وچاودلې د عیدګاه د لمانځه د مخه دا وخت به باسي که چیرې سړی داسې وي چې زه په دا وخت کې هغه محتاجه سړي ته نسم رسولی هغه زما نه لرې دی زما قریب دی زما څه لرې دی نو د صدقة الفطر چې کوم متعین وخت دی د هغه څخه مخکې په روژه کې عمر کولی سي هېڅ مشکل نه لري یا په روژه کې تا دومرې محتاجه ولیدي یا دومرې مریض کاسې ولیدي یا دومرې اړین کاسې ولیدي چې تا لازمه وبولل چې زما صدقة الفطر باید هغه ته زه ورکړم نو ورکول یې هغه ته په روژه کې هم افضل دی ځکه په دغه وخت کې د سهار د سپېدو څخه بیا د عیدګاه د لمانځه در مخه که چیرې سړی کوشش کوي چې هغه محتاجه کسان ته رسي هغه کیدای سي لري یا ستا قریب لري ته نه سي ورسولی نو د هغه دپاره بیا بهتر دا ده چې دغه صدقة الفطر دی د اختر څخه مخکې په روژه کې وباسي او هغه اړین او محتاجو کسان ته ورسي هېڅ مشکل نشته خو د عیدګاه د لمانځه وروسته بیا دا صدقة الفطر ثواب نه لري بیا دا یو نفلي صدقه ګرځي د عیدګاه د لمانځه در مخه به ورکوي د عیدګاه د لمانځه د مخه به ورکوي او دغه صدقة الفطر که یو څوک پوروړي ستا پور پر باندې په پور کې نه سي ورپېښولی دا صدقة الفطر ورکه د یې قبضه کې
د قبضې څخه وروسته اوس ورته وایي چې زما پور پر تا باندې دی رایه کړه. که چیرې دی ضرورت ورته لري یو څه نوره ساه ورکړه، یو څه نور وخت دا پوره وړي ته ورکړه، الله به تا ته اجر درکړي. دغه پیسې چې تا ده ته په صدقة الفطر کې ورکړلې دا به دی د خپل کور حاجت او ضرورت په پوره کړي.